درنو ولسونو د هرات او بادغیس ولسونه چې زلزلې له امله زیانمن شوي. کموال چې تر دا باندې $10,000 جمع کړي دي او تر ماښام د نور هم ارقام معلوم شي هغه پیسې به انشاءالله د مسؤلیت راځي او له دغه طریقه به د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 2500 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او تر 3000 زیات کسان پکې ټپیان شول. په ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د یو شمېر بااحساسه او پر وطن مین ځوانانو لخوا د هرات او بادغیس ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره د مرستې راغونډولو په پار خیمه ولګول شوه. ماشومان پراته دي بادغیس کې د خاورو لاندې ماشومان پراته دي په فراه کې د خاورو لاندې ماشومان پراته دي دا فریاد درته کومه همدردي درنه غواړو مالي مرسته درنه غواړو که داخل کې هستئ ننګرهاریانو که خارج کې ننګرهاریانو دا فریاد دا غږ مې واورئ که د ننګرهار میزبانانو یو ټولنه جوړه کړې او دا ټولنه د هرات د بادغیس د فراه شهیدانو لپاره مالي مرسته جوړوي. تاسو ټولو باندې غږ کومه چې دغه ځوانانو باندې امانت وسپارئ چې د هرات او د بادغیس او د فراه د شهیدانو باندې حق وسپارئ د شهیدانو سره کورنیو سره مرسته وکړي. داسې کورونه شته د ځوانانو والله چې یو کس پاتې شوی ده 15 کسه شي ستاسې مرستې ته اړتیا لري. راځئ د اسلامي او انسانیت د دې له مخې مرسته وکړئ. جزاکم الله خیر. الله پاک دې ستاسو صدقه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د انساني او اسلامي د دې له مخې خپلې مرستې وکړئ. ستاسو الله پاک دې تاسو د غیبو خزانو څخه مرسته وکړي. درنو ولسونو د هرات او بادغیس ولسونه چې زلزلې له امله زیانمن شوي کورونه یې ویجاړ شوي دي زموږ او ستاسې مرستې ته اړتیا لري. جزاکم الله خیر. حاجي صاحب الله پاک دې ستاسو صدقه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. جزاکم الله. ټول آفتونو څخه وساتي. راځئ د هرات او بادغیس ولسونه چې زلزلې له امله زیانمن شوي زموږ او ستاسې مرستې ته اړتیا لري. راځئ خپله مرسته ورسره وکړئ. ستاسې لږه مرسته د هرات او بادغیس زلزله ځپلو ولسونو لپاره ډېر څه کېدی شي. درنو ولسونو د ننګرهار شریف ولسونو تاسې همیشه ثابته کړې ده چې په سختو حالاتو کې خپلو ولسونو ملاتړ کوئ لاسنیوی کوئ. الله پاک دې ستاسو صدقې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. جزاکم الله خیر. الله پاک دې ستاسو صدقې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ولسونه زموږ او ستاسې مرستې ته اړتیا لري. جزاکم الله خیر کاکا جانا. الله پاک دې ستاسو صدقې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله پاک دې د غیبو خزانو در سره مرسته وکړي. د هرات او بادغیس ولسونه چې زلزلې له امله زیانمن شوي دي زموږ او ستاسې مرستې ته اړتیا لري. صدقه را دې ملا ده د هرات او بادغیس ولایت زلزله ځپلي ولسونه زموږ او ستاسو ته سترګې په لاره دي. ستاسې لږ لږ افغانۍ مرسته ډېر څه کولی شي. راځئ د اسلامي او انسانیت د دې له مخې ستاسو صدقه په خپل دربار کې قبول کړي. ځوان الله پاک دې ستاسو صدقه په خپل دربار کې قبول کړي. زموږ خویندې د کورونو څخه مرستې کوي. جزاکم الله خیر. الله پاک دې ستاسو صدقې په خپل دربار کې قبول او منظور. دوی پر وینا دغه لړۍ به تر 3 ورځو پورې دوام وکړي او د 3مې ورځې په پای ته رسېدو سره به یو ډله ځوانان یادو ولایتونو ته ځي او د سروې د ترسره کولو وروسته به یادې مرستې مختلفو کسانو ته په خپل لاس ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم تنیم عزیزي په دشمن ټیم غړی او د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارواکي امنیت اړوند یم مبارک ځوان. دلته مختلف نهادونه مختلف ادرسونه مختلف د ځوانانو ټولنې او بنسټونه په یو غږ یو انسجام سره راټول شوي وو. دلته 3 ورځې د مرستې راټولولې خیمه مو ودرولې صندوق مو نصب کړی دی تر څو دغه راټول شوي پیسې او مرسته د هرات او بادغیس د زلزله ځپلو قربانیانو کورونو ته واستوه. زمونږ دغه برنامه به 3 ورځې دوام ولري. البته 3 ورځې پروګرام به زمونږ چې 3 ورځې دغه صندوق په جلال آباد ښار چوک تلاشي کې به لګېدلی.
دغه صندوق په الحال موږ د جلال آباد ښاریانو لپاره لګولی دی او بل د ولسوالیو کې د ځوانانو چارو امریت اړوند رسمي استازي دي، ځوانان دي، نمایندګان دي، هغوی په خپلو ولسوالیو کې د دغې زلزله ځپل لپاره مرستې راټولوي، چې کله هغوی خپلې مرستې راټولې کړې دي بیا په مرکزي صندوق ته راوړي او همدلته موږ ته سپاري. خپل دربار کې قبول او منظور کا جزاکم الله خیر. الله پاک ستاسو صدقې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. درنو ولسونو راځئ د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې مرسته وکړئ. ستاسې مرسته د هرات او بادغیس زلزله ځپلو ولسونو ته رسېږي. راځئ د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې مرسته وکړئ. جزاکم الله خیر بابا جانا، جزاکم الله خیر ځوانا. الله پاک ستاسو صدقې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ستاسې لږه مرسته د هرات او بادغیس زلزله ځپلو ولسونو لپاره ډېر څه کېدی شي. جزاکم الله خیر ځوانا. الله پاک په مال او حال کې برکت واچوه. بیا هم مننه یو تن استاد ذاکر عابد ننګرهار ولایت د مختلفو ټولنو، سازمانونو او د ځوانانو د انسجام غیر ځانګړی او د اطلاعات کلتور ریاست ځوانانو چارو امریت یو تنظیم په دغه مرستو کې چې د بادغیس ولایت او هرات ولایت ولسونو لپاره موږ ځل کړي په لومړي سر کې د بادغیس او د هرات ولایت هغه کورنۍ چې په دغه زلزله کې هغوی زیان لیدلی دی، هغوی شهیدانو ته جنت الفردوس او ټپیانو ته عاجله شفا غواړم او انشاءالله دغه مرستې په شفاف ډول باندې د ټولو ځوانانو د انسجام ټیم چې دلته په ننګرهار کې موجود لري د ځوانانو سره مرسته په چتر لاندې شفاف ډول باندې انشاءالله اطمینان ورکوي ټولو رسول ته چې دا ورته رسېږي. دغه د څومره چې تاسو پورې مرسته وکړئ ژوند وژغورئ. د هرات او بادغیس ولایت هغه خلک، هغه اشخاص، هغه مسلمانان چې زموږ افغانان دي هغوی د خاورو لاندې شوي د هغې لپاره د ننګرهار مشتو ځوانانو د کلتور ریاست د ځوانانو سره امریت په همکارۍ باندې د جلال آباد ښار تلاشي کوي چې دا صندوق وشي تر څو ټول ولسونه راسي او خپل دغه صندوق ته هغه صدقه چې لري ځانونه هېوادوال ته کړي. دغه صدقه په شفاف ډول باندې د بادغیس او هرات ولایتونو ته ننګرهار مشتو ځوانان چې په مختلفو سازمانونو ټولنو کې غړیتوب لري په انسجام ډول باندې د اطلاعات کلتور ریاست ځوانانو چارو امریت په ګډه همکارۍ باندې به 3 ورځې دغه برنامه په تلاشي چوک کې جریان لري. همدارنګه په دویش ولسوالیو کې هغه استازي چې د اطلاعات کلتور د ځوانانو چارو امریت چتر لاندې دي او د نورو سازمانونو په ګډه همکارۍ باندې اول ته چندې ټولې او بالاخره دغه صندوق ته راوځي له 3 ورځې وروسته به موږ ګډ هیئت برابروو او دغه هیئت به ځي هرات ولایت ته او بادغیس ولایت ته. هغه کورنۍ چې مستحقې کورنۍ دي او په دغه زلزله کې هغوی زیانمنې شوي دي د هغوی کورنۍ ته په شفاف ډول باندې اول به سروې کېږي، د سروې وروسته دغه پیسې به او دغه ارقام به هغوی ته ورسېږي. دغه چندې د ټولولو په خاطر باندې د ننګرهار علاوه په آنلاین ډول باندې زموږ ملګري دوستان او هغه چې بهرمش دي افغانان دي هغوی هم په مختلفو ساحو او ځایونو کې د خپل وس مطابق چندې ټولې کړي دي او هغه به هم دغه صندوق ته راځي او د صندوق تر څنګ به مستقیم ډول باندې ورته هرات او بادغیس ولایتونو ته ځي چې د هغې نه په کاناډا هېواد کې زموږ افغان ورور حفظالله کابوال چې تر دا مهاله $10,000 جمع کړي دي او تر ماښام د نور هم ارقام معلوم شي هغه پیسې به انشاءالله دغه صندوق ته راځي او له دغه طریقه به چې هغې په ویډیو ډول باندې موږ سره تماس نیولی و هغه پیسې به انشاءالله په شفاف ډول باندې هغه کورنۍ چې مستحق دي هغوی ته ورسېږي. د هرات او بادغیس ولسونو ته لومړی تسلیت وایم، شهیدانو ته جنت الفردوس، زخمیانو ته عاجله روغتیا غواړم. دا د انشاءالله ولسونو ته او ټولو ته ډاډ ورکوو ځکه موږ په دې برخه کې کاري تجربه لرو. تېر ځل چې د پکتیکا کې زلزله شوې وه، زلزلې لپاره پیسې راټول شوې او په ډېر شفاف ډول پکتیکا ولسونو ته ورسېدل، په خپل لاس مو وویشل. دا ځل هم ډاډ ورکوو چې د هرات ولسونو ته، د بادغیس ولسونو ته په ډېر شفاف ډول دغه مرسته به ورکول کېږي، مرسته به رسول کېږي او زموږ د یو افغانۍ د مرستې حسابدهي ورکوو. په هغه وخت کې چې کله دغه پیسې راټولېږي حساب به ورکېږي ولسونو ته او همداراز چې کله ویشل کېږي هم دا ولسونو ته حساب ورکول کېږي چې په کومه اندازه مرسته شوې وه او تر کوم ځای پورې ورسېده. د تېر ځل په پرتله انشاءالله بیا هم د ننګرهار ولسونو دا ثابته کړې ده چې د خپل بدمنو ولسونو سره همکار دي. موږ انشاءالله ډېر باوري یو چې تر ډېره کچه پورې مرسته به راټوله شي او تر
هرات ولسونو پورې ورسېږي. دقیق ارقام نشو ویلی، اما په خپل ولسونو اعتماد لرو چې تر ډېره پورې د خپل ولسونو لاسنیوی کوي، مرسته کوي او دا مرستې به انشاءالله په شفاف ډول هرات او بادغیس ولسونو ته رسېږي. زما بان د نغدي مرستې یو څه به شفاف او منظم ځکه وي چې هغوی د اړتیا وړ اسباب واخلي. ځکه موږ نړیوالو باندې هم غږ کړی، نړیوال او نور ډېر شتمن هغه سیستمونه او دغه چې دي یا WFP او یا نورې مؤسسات چې دي هغوی تر خپل وسه پورې د کور لوازم او یا د کور جوړولو یا په نورو برخو کې تر ډېره پورې مرسته کوي. زموږ مرسته کوشش به دا وي چې ولسونو په همکارۍ او په مشورې سره په نقدي ډول وي تر څو دوی هغه خپل اړمند شیان چې کوم شي ته ضرورت لري هغه دستي ترلاسه کړي. زموږ کاري ټیم انشاءالله چې د دې ځینې مرسته راټوله کړي په شفاف ډول د کمیسیون لخوا د دغه دوستانو لخوا په مشورې سره کسان به د اعتمادي کسان ټاکل کېږي او هغوی به هغې ځای ته ځي. فعلا دپاره زموږ کوم دوستان هلته شتون نه لري، اما هڅه کوو چې دلته په شفاف ډول دغه پروسه پای ته ورسوو. 3 ورځې تکمیلېدو وروسته عاجل به موږ د هرات ولایت ته ځو او ورته به نقدي مرستې او یا هم کمې جوړې کالي او یا هم ضرورت سامان همداراز ادویه راټوله شوې ده، دواګانې راټول شوي دا ټول به په شفاف ډول هغوی ته رسول کېږي انشاءالله. باید یادونه وشي چې د ننګرهار ولایت ځوانان تل کوشش کوي چې د خپلو هیوادوالو سره اوږه په اوږه ودرېږي او په غم او خوشحالۍ کې ورسره ځان شریک وګڼي.